مسلمانان چې صحیح مسلمانان د ځان نه جوړي غواړي چې زمونږ حالات برابر شي، زمونږ ملک برابر شي، زمونږ معاشره برابر شي، زمونږ ښځې برابر شي، زمونږ موریانې برابر شي، زمونږ پلاران برابر شي، زمونږ بچیان برابر شي، زمونږ د معاشرې خلک برابر شي. په یو علاقه کې د قانون بالادستي نه وي، قانون حکمران نه وي، هلته فساد ظلم زیاتې دا به وي. که یو علاقه کې په یو محکمه کې د قانون بالادستی وي، هغه قانون چې دوی جوړ کړی د ادارې دپاره د هر یو محکمې دپاره، هلته په قانون باندې عمل کیږي، هلته غلا نه وي، هلته فساد نه وي، هلته ظلم نه وي. نو مسلمانان چې صحیح مسلمانان د ځان نه جوړي غواړي چې زمونږ حالات برابر شي، زمونږ ملک برابر شي، زمونږ معاشره برابر شي، زمونږ ښځې برابر شي، زمونږ موریانې برابر شي، زمونږ پلاران برابر شي، زمونږ بچیان برابر شي، زمونږ د معاشرې خلک برابر شي. اول به دغه مسلمان ځان برابروي، په قانون باندې به عمل کوي، الله به بیا پراخي راولي، الله به امن راولي، فساد به ختمیږي، بغاوت به ختمیږي. او چې کله په قانون عمل نه کېدو ظلم فساد دا به راځي، دا به وي، او موږ به په دغې کې ژوند کوو، موږ به فریاد کوو. الله وایي قرآن کې د الله قانون دی، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله قانون د دې خلکو حالات تر هغې پورې نه بدلوي، نه بدلوي تر څو چې دې خلکو دې قوم دې خلکو په خپل حالات خپله نه وي بدل کړي. دا د الله قانون دی. دا کوششونه، دا چغې، دا اوازونه دا بې ځایه دي تر هغې وخته پورې تر څو چې مونږ په قرآن او حدیث باندې د الله په کلام باندې د الله په قانون باندې خپل عمل نه وي کړی، خپل ځان مو نه برابر کړی، دا نه کېږي. دا څوک وایي؟ دا الله وایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ځان به بدل کی، معاشره کور دا به برابر کی، د هغې نه پس به کلی برابر کی، بیا به نور الله برابروي. هسې ده که نه؟ مونږ څه کوو؟ هسې هواګانې جنګوو. مړه د الله رسول وایي تقوا چېرته ده؟ دلته ده، زړه کې ده.